بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. ناصر داور دته د وحدت نیوز په خصوصي خبرونه چاپرچل کې هر کله به ما ګرانو کتونکو نن بیا مون خبره کوو د افغانستان حواله سره وحدت چې زموږ کوم رسپانه ده پاغه باندې وحدت نیوز ډاټ ټي وي چې کوم زموږ ویب سټ دی پاغه باندې د افغانستان ټول اپډیټ راځي. خو اوس چې کوم کیسه راځي خصوصا د افغانستان کې د جنکو د سکولونو حواله سره د ایجوکیشن حواله سره دریو سلور زمخ کې هم په اسلام آباد کې دلته یو پرلط هم شو افغانان راغلي وو هغه سره هم چې کله مون خبره کوله هغه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې ژوند خو خرابېږي لګیا دی. خو د ماشومانو چې کوم د تعلیم مسله ده چې کوم بنیادی حق دی د دوی هغه هم اوس لارې بنديږي په باندې او د چې کوم عالمي دنیا دا د اغینا هم یو ریاکشن روان دي په طالبانو باندې تنقید کیږي چې د ماشومانو د تعلیم حواله سره د دوی چې کوم کردار د هغه ټیک نه دی. محمود جان بابر چې موږ ډیر سینیئر صحافي دی هغه هم موږ سره ناشته په سټوډیو کې او ورسره صفی الله ګل زموږ سینیئر ملګری دی هغه هم موجود دی هغه ته هم دعوت ورکړی دی. د افغانستان په حواله سره خبره کوو. محمود جان بابر صاحب په تر د توخه چې افغانستان ته د اوس طالبانو حکومت چې کله راغلی ته سفر هم وکړلو په مخ کې طالبانو حکومت کې مخکې د طالبان چې کوم راغلي په افغانستان کې او په اوس کې سفر ته شتاکه خو او مغاسي دي. ډیره مهرباني اول خو تاسو کتونکو ډیره مهرباني. السلام علیکم. دا خو داور صاحب مسله دا څه ده کنه چې اول خو بنیادی فرق باندې کم خلک نه پويږي نو په کار دي چې ځان پوي کی چې اول کم طالبانو نو هغه چې کم راغلي نو هغه د زور په بنیاد باندې راغلي. اوس چې کم دی نو د یو دنیا کې د دې یو بین الاقوامي د معاهدې ته لاندې راغلي دي نو یو قانوني حیثیت دی. نو بیا هغه حیثیت نه پس چې بیا وګورئ نو د هغه پر رویه کې هم فرق امغرنګ دی. د مخکې والا طالبان به چې کوم نو هغه په سړک سوکرونی و چې سچل به ورسره کو چانه به چې ګیره کړل کا چاله به چې سر والو چې اختبه کړل یا چا به چې سبه وک. اوس هغه نه کیږي هغه ځکه نه کیږي چې هغه زما په خیال باندې ز په خپل زما خپل لغون ته زدا نظر لرم چې هغه اوس ځان ډیر ذمہوار غني چې اوس مونږ د دنیا ته خپل پر ځان دا خیو چې مونږ ذمہوار یو او د دې نه پس تاسو بیا د اغي دا به څنګه پته لګي چې دا بدل دي کده ام اغه دي نو تاسو به وګورئ چې اغي کله راغلی و نو اغي به خزه بهر نه پرې خوده هغه به چې کوم نو د جنکو د تعلیم مسلې به وي اغي کې به وي بیا به اغه چې کوم چا سره بنه لګیدل نو اغه سړی به اغي په افغانستان کې نه پرې خوده کم به چې نو خو یا چې چا به د دې په خلاف کار کړو یا به د دې خلاف د امریکای سره چرته په یوځای باندې یا بل چا سره په یوځای استعمال شو. دا ځل چې کوم دی مونږ چې کله افغانستان کې په خپل په زد اول ورځ نه په افغانستان کې مونږ چې کله دی افغانستان ته راغ او په 15 اگست باندې چې غسو شو بیا په ایرپورټ باندې دماکیو شو خلک وته نو اغه نه پز په خپل دا نظر لرم چې دا سکی لګیا دي نن په دې کنن خبره کو چې امریکا د طالبانو پیسې ولې ساري او طالبان زور چې کوم دی یو څو خاص سېکټر ته ولې ورګي یو خاص یو څو زین ولې چیړي چې هغه باندې د دنیا نظر دی چې دنیا غواړي چې دا د ته په تلاس نوړي. زه په خپل په دې باندې دا نظر لرم چې امریکای څنګه طالبان چېړلو د پاره ځان سره یو څو حربي ساتلي دي چې ابد د پیسې اساري هغه به د دې په دنیا کې تسلیمېدو کې به لار کې به روړی شي کوشش وکړي چې دنیا دا تسلیمي نو اول به د امریکای خو خلم ګوري د امریکای خبره ته هم خیال ساتي بیا به طالبانو سره مخ کیږي. نو ځکه تر اوسه پورې د طالبانو تسلیمېدل هم نشو او بیا که تاسو وکړه د جنکو د تعلیم چې کوم خبره و نو زما په خیال باندې طالبانو هم ځان سره وداسې یو څه شي نه ساتلي دي چې په سبا باندې به امریکای ته زور رسي دنیا ته زور رسي نو هغه د جنکو د تعلیم مسله ده. خو بیا په هغه پالیسي کې وګورئ یونیورسيټي ته جنې سکول سبق لذي سبق وي او په سکول کې نه ځي کنه نو بیا سکول بیا په یونیورسيټي کې بیا په بدلون دا چې سړی په یو ورځ راځي او جنې په بل ورځ باندې راځي نور هم خبرې شته. خو چې څومره مونږ یریدلی و چې افغانستان ته وسوکرانیز دي نشو زموږ په خیال باندې په دې وخت کې طالبانو د دنیا ته باور ورکړی دی چې مونږه هغه طالبان نه یو نو ځکه اوس وګور ټول سفارتونه واپس راغلي دي خلک ورسره لګیا دي مخکې خبرم کوي خلک ورسره کاروبارونه کوي. تاسو وګورئ د پاکستان د اړه څومره لوی پرمختګ وشو چې په د تذکره باندې توس په تورخم باندې وروړې دي شي دا هغه خبرې چې د افغانان غوښته نو زموږ په خیال باندې چې لږ وخت تیر شي نو که تسلیم نمشي نو دا چې کوم کارونه روان دي د سبب فرق برازي. سفیر صاحب دا ته وی چې تاسو مرجه اوس کوم
لکه څنګه چې محمود جان بابر د صاحب دا خبره وکړه چې اوس طالبان هغه نه دي چې کوم مخکې دي. آیا د دې د تسلیمولو د دې د وجود منلو کې رکاوټونه څه دي چې اوسه پورې خصوصا لکه پاکستان او ایران تاجکستان ازبکستان دا خو د ګاونډي هیوادونه دي د په کار و چې د لکه مرسته اوس کېږي خدا سي نه کېږي لکه څنګه چې په کار دي چې افغانستان کې خلک اوس وګړي شوي دي. افغانستان کې ډېر لوګر روانه ده. افغانستان کې د اقتصاد ډېر بد حال دی. نو د ګاونډي هیوادونو هم حق فرض نه دی ادا کړی چې کوم دوی د په کار دي. ګوره د ګاونډیانو کا خبره وکړي نو په ټولو ناول خو دغه خبر دا یو مثال بدل کم چې څنګه د افغانستان ولا د مسله جوړه شو 15 اگست اور دغه نه پس په ټولو نه زیات چې کوم کومک لاړلو خلکو د پاره یا ایډ لاړلو هغه د پاکستان نه لاړلو. پاکستان ټرکونه ورولېګل نور خو پرې د چې غنه د حکومتي لیول باندې عام خلکو چې کومه د دمر ډیر غناغه تنظیمونه او دغه اکټ شول چې هغه خلکو ته په دا باندې پوهېدل چې یو خو یخني دویمه چې کومه د لوجه درېمه چې کومه د التا چې کومه پابندۍ لګېدلې دي چې کومه محمود جان هم اشاره درکړه چې کم مطلب $9 بلین چې کومه دي د افغانستان د امریکای چې کومه د سیس کړی دي باندې کړی دي. هغه ډیماند په ټولو ناول راغی چې کتا سو نور امداد نشي کولای نو د افغانستان پیسې خو ریلیز کیږي نه. خو لکه محمود جان په اشاره درکړه چې کنه امریکا دا نو غواړي چې کنه د بالکل فری هاند ملو شي نو په خپل زیر اثر ساتنو د پاره امریکای چې کومه انفلوئنس ته ګوره د ټوله دنیا یو بل سره انټرلینک دی کنیکټډ دی کنه په دام ټول پویږي چې په دغه سیمه کې چې کوم دغه جنگ دی دغه د افغانستان خو یو ځای تاسو چې هغه ریټین چې سټریټیجیک جیوګرافیک لوکیشن یې تاسو دی چې ا ډیر امپورټنت دی او د جنگ د دنیا جنگ چې کومه ده په دغه ځای کې غراو سنټر اف کانفلیکټ چې کله خبره کوي نو هغه سنټر اف کانفلیکټ د دنیا جنگ دغه ځای کې روانو لک ساعت ته پارا میډل ایست په طرف ته شفت شو خو بیا واپس راغی خو اوس ورسره تاسو ګورئ چې په یو طرف ته امریکای پریشر انډر روس یې نه ایکسپټ کوي چاینا نه ایکسپټ خو سفارتونه غا تعلقات یې ساتلې د افغانستان سره په بل خو یوکرين جنگ شروع کړلو نو هغه دا یو هغه پریشر ټیکټیک دی چې کوم غنه په یو طرف ته امریکا په افغانستان کې دغه زور لګوي په بل طرف ته روس بیا چې کومه ده د یوکرين جنگ هم ورته شروع کړلو نو دام یو دغه بیلانس کاونو د پاره چې یو طرف نه کاغه کوي نو په بل طرف ته نو دغه خمه د یو بل سره انټرلینک دی درېمه چې کومه ده په دانه علاوه خبره تاسو دا وګورئ چې ګورئ د چاینا اول نه د جنگ چې کله کېدلو یا کېدو د 9/11 نه پاس اور دا ټول خبره چې کېدلې چې بنیادی تور باندې کومه تجزیه راتللې کومه خبره راتللې دا وی چې دا افغانستان شبه امن ډیر په مشکله ده او هغه وجه دا چې یو طرف ته روس ته د افغانستان نه بره چې کوم ګرمي او بتا اورلاندو تاګ را تاګ غواړي دویم طرف ته چاینا دا چې کوم چاینا ته کده هانګ کانګ د مخنه لایونینګ صوبې د هغه مخنه چې دای راځي راکېږي نو د ډیره ګرانه ده چاینا خپل پالیسی په خپل ملک چې کومه ده د بیلانس کاونو د پاره او د کنټرول د پاره چاینا چې کومه ده موو ټورډ ویسټ یې په خپل ملک ش پالیسی راکړه ا پالیسی موږ وکړه چې د هغه اثرات دا او چې د پاپولیشن او انډستریال شفت غنا شنګای بچ کومه د انډستریال غو هغه او دغه سه لایونینګ ورته نو دا شفت کړه او تاج غورغان ته راوستله چې کوم د بالکل د پاکستان تاجکستان او دغه په بارډر سره غنه دغه د ټوله غلګي او موږ ولیدل دغه اثرات سی پیک غنه یو پروجیکټ مولیدل خو د چاینا مین چې کوم غادي یو طرف ته غوادر ته کا لینک کول غواړي په بل طرف ته هغه د افغانستان د مخه چې کومه د یورپ تم او بیا د افریقې هم او دغه په دغه شانته نور ته غواړي هغه د لپاره ډیر زیات غنا افغانستان کې امن ضروری دی او چاینا انویسټمنٹ هم ډیر زیات کړی دی اوس هم تیار دی خپل ځان خپل اقتصاد مضبوطولو د لپاره بالکل د هغه د لپاره افغانستان شابه خامخا غنا انویسټمنٹ خو امریکا چې کومه دا ادا نو غواړي نو دغه د وجه خو یې چې به دا بیسیک جنگ چې کومه دا د روس او چاینا چې کومه دا د لری ساتل دي غنه د دنیا د بزنس نه او موږ وکړل چې به غنا امریکای څنګه ریاکشن ورکړلو چې څنګه چاینا او رشیا په دغه باندې چې کله دیدو اګری کړل چې به موږ د ډالر نه راوتل غواړو انټرنیشنل بزنس چې کومه دا په خپل کرنسی کې یا بل کرنسی
ګور امریکا په کلم د ډالر نه بهر راتګ ته دمر اساني باندې څوک نه پریدي هغه وجه دا چې موږ یورپ وکاتلو چې کله یورو راغی نو یورو یې एकदम دمر ګرانه کړل چې کوم ټارګټس وی چې به په لو کاست باندې کما ویلیو یې وینو د دې ته اقتصادي تور باندې به فائدہ وی ایکسپورټس چې کومه دا فائدہ به زیاته راځي چاینیز کرنسی چې کومه دا امریکای مخکم ډیر پریشر کداست یاد وي د کلینټن وزټس اور د هغه وختونو نه چې کومه دا په دغه باندې خبره روانه دي چې چاینیز یوان چې کومه دا انټرنیشنل دغه کرنسی چې کومه دا دغه به ډی ویلیو کوي نه خو چاینا چې کومه دا کرنسی خپل لو په دغه پر ساتلې دا چې د هغه ایکسپورټ د مارجن زیات وي نو دا جنگ خرید امر سمپل نه دی افغانستان مسلې چې کوم دي دا امر سمپل نه دي چې خرید افغانستان د نه دی د افغانستان مسله چې کومه دا دغه انټرنیشنل دی په دې کې زه خبرو کوم د سفیر الله سره خبرو وکړه په دې کې څوک دا غني کنه چې د مسله یوازې د افغانستان سره مسله ده کنه دا یوازې د افغانستان مسله نه ده مانه چرته چې خبره څوک مرګره کوي نو زولم چې ګوره دا د زیاده کنه د دنیا په دې باندې ځان په یول پکار دي کدلته به د اسرائیل غونتی ترکیه یافته ملک به هم دلته که په خپل امریکا به هم دلته و په دې جغرافي سره چې د دنیا په دغه ځای کې به چې د دنیا به هغه دنیا به هم دی خو د روس طرف ته به راځي چې کله به د روس او د چین به کله بهر ځي نو افغانستان په ځای باندې به ارسو کو هغه د دې حالاتو نه تیرېدو او خو خبره ده مونږ به اوس راشو بیا افغانستان ته نو که افغانستان کې دنه خبره کوي نو دې کې ډېرې د یو پټه غونډه یو دوه درې خبرې پکې داسې شته چې د غم خبرې خو پکې ډېرې دي چې دنیا ور سره بدو که پیسې تی ایثار کړې دي او معاهده ور سره په خپل اوکا ګوره خلک وښ نه تسلیمي بالکل نه تسلیمي چې زه تا باندې دا ځان اومنم چې د ټیبل د میز چې د دې کې تاسو زمونږ دلته لکه په دې ټیبل باندې زموږ صفلو کې لانجه ده ته ماته ته خو فرق نه دا ستانه دی کله چې زه تا باندې دا ځان اومنم چې د ټیبل د میز چې د دې کې تاسو په دې خبره کولای شم په دې خبره کولای شم چې تاسو اومنلم او تا ما سره معاهده ولیکله نو تا دا اومنل چې زه اصل فرق زیمه او تا چې کله خپل جوړ شوی حکومت د افغانستان نه وستو ستاسو په موجودګۍ کې چې وته ټول کې غړي ذمہواری په تا باندې راځي چې افغانستان او چلے کدا افغانستان نه چلی په دې کې زما په خیال باندې ټول کې غټه ذمہواری په دې وخت کې په دنیا کې په امریکا د هغه سترګې پټي او هغه دنیا ته دا یو تاثیر ورکوي چې زه خو لګیم د بیسیک هیومن رائټس او بنیادی انساني حقوقو لپاره خبرې کوم د جنکو لپاره خبرې کوم اوس تا ماته یو کور خالی کو پرې خودو او ته لاړې او تا ماته یو بازار کور ټیک د ستادي ستا په دې باندې حق دی تا د هغه دوه شیزونه بند کوم یو چې چرته غلط راته د هغه کمرې تاله دی ولګوله چابي دي ځان سره وړه یو چې کوم جارګې ورته وي کچن چې ورته وي چرته چې مونږه روټي پخو او اشپزخانه چې ورته په افغانستان کې وي هغه دې بند کا او چرته چې په کومه کمره کې دوی پرته دا دروانه دی راته بند کو باقي راته پکې ژوند کوه نو خبره دا ده چې هغه دروانه تا بند کړی تیزی مواري خو بیا د خوشاله خبره پکې څه ده کوم یخنۍ چې مونږ یریدو چې په دې یخنۍ کې به دومره ډېر خلک په افغانستان کې خدای دې نه کې اوجلې شي چې ټول دنیا به سترګې ټیټې شي دا ډېره غټه خبره وه چې هغه یخني بغیر د څه نقصانه تېره شوه تاسو په خپل پاکستان غوندې ترکیه یافته ملک ورته ووایه چې هر څه پکې موجود دي د هغې په مري ښار کې یو شپه په خلکو باندې راغله څومره خلک پکې مړه شو افغانستان کې د هغې نه ډېر خلک داسې وو چې هغه ژوندي پاتې شو بیا د افغانستان بینکونه کولو شو افغانستان سره خلکو تجارت شروع کو د افغانستان د بارډر چې کوم د زه یو خبره کوم په افغانستان کې زه پاتې شم په افغانستان کې خلک امریکای او یورپ ته تلو ته تیار دي ډېر خوشاليږي ورته خو کته ورته وي چې په یو یورپ ته یو امریکا او یو پاکستان ته کوم ته تلل وړي دا زه ته لیکلي در کوم چرته چې زه پاتې شم ادل وي مرزه پاکستان ته تلل وړم هغه د پر پاکستان امریکا ده پاکستان کې خلک امریکای ته تلل غواړي امریکای په کنځلم کوي امدا غرنګ په افغانستان کې هم کیږي چې خلک د پاکستان نه ګیلم کوي خو پاکستان ته راتلل غواړي نو چې څنګه اوس د بارډر کولو شو څنګه چې نن د تورخم بارډر کولو شو امدا غرنګ کې د غلام خان او د بل چې ورسره کولو شو کنه زمونږ د نو امدا غرنګ لکه د سپین بولدک هم دی زما په خیال د خلکو ډېرې مسلې به ختم شي کاروبار شروع شوی دی ټرکونه زیرازي لګیا دي نو هغه عمر بد حل نه دی او بیا د دنیا ریسپانس چې کوم دی دنیا راځي سفارتونه را روان دي طالبانو سره خلک کینی خبرې کوي په غټه پیمانه ور سره خلک خبرې کوي او زه یو خبره بل وکم چې دنیا ډیره مغواړي چې د افغانستان خراب شي خو یو خبره ځان سره یاد وساتئ امریکا هم ډیر څه غواړي او د افغانستان دشمنان به هم ډیر څه غواړي خو دا داسې کار دی چې اوس یوازې نه مرم دی ګاډي کې را سره 15 کسان نور ناستي د افغانستان اوس یو ګاډي دی په دې کې په مخ کې سیټ کې افغانستان ناسته په شاته سیټ کې ورسره پاکستان ناسته بیا ورسره چین هم ناسته روس هم ناسته دا په غر روان دي
نو که دا ګاډي لاندې غورځېږي نو صرف یوازې افغانستان نه غورځېږي نو په دې خبره باندې که دنیا ځان پوي که افغانان ځان پوي کی نو زه وایم چې که لږ غوندې د نور وخت خدای را باندې ښه تېر کړو که نه او دا افغانستان آباد شو نو افغانستان به هم آباد شو د پاکستان به هم آباد شو د ګیر چاپېره سیمه به هم ورسره آباده شي اوس هم لږ غوندې زه وایم چې لکه ټیک د خلکو د خوښې حکومت به هم نه خلکو به دا هم کتلي چې زور شوی دی خلکو دا هم کتلي دي چې یاره دوی ولې راغله زموږ خو سم حکومت او خلک به دا هم وایي چې مونږ جینکۍ لکان یو ځای سبق ویل وغواړو هغه ټولې خبرې ټیک دي خو بیا هم چې هغه کم مونږ یېرېدو چې بس راتلو سره به مرګونه شي او بس خراب تراب به شي بمونو دماکي او شي اوس ګوره ټارګېټډ غوندې دماکي کېږي لګېږي خو بیا هم حالات کنټرول دي په افغانستان کې ټولو کې غټه مسله چې کله اشرف غني چې کله د افغانستان نه وتو په افغانستان کې امن و امان دومره خراب و زه چې چا کره اوسېدم زما ملګري هغوی ویل چې ما ګاډی کور کې دننه کړو ګیټ مې بندولو چې ګیټ مې بندولو په دې ګیټ کې ټوپک را دننه شو چې ګیټ مې بندو ګیټ کلو وایي ګیټ مې واپس کلو کوي چابي راکړه وایي زما کور نه ګاډی روان کړو وایي زما په ګاډي کې بهر به چې لکه مونږ روان چا سره به چې موبایل و ښه ګوره خلکو به بلډینګونه جوړ کړه هغه بلډینګونو مخې له به سبا باندې خلک راغله قبضه ګروپ ولا مخې له خپل بلاکونه کېښوده چې دا بلډینګ ستا دی خو د ګاګ به نه درځي ګاګ به نه درځي زموږ د حکومت ټول د حکومت کې ناس خلکو خپلوانو او دا به په کابل کې کېده والله زه به طور مسلمان به طور پښتون زه ډېر دغه سره خبره دا کوم دی ډېر امید سره دا خبره کوم چې هغه وخت تېر شو که نه نو دا وخت هم تېر شي دا بالکل یقیني دا خبره ده چې خو اوس موږ راځو لکه د ګاونډي هېوادونو ما خبره وکړه صفي صاحب سره چې وختي مې سوال کولو موږ لکه دنیا یې نه تسلیموي یا امریکا نه تسلیموي چې امریکې څو پورې پهل نه دی کړی طالبانو حکومت یا افغانستان حکومت په دې کې مسالې به راځي ټیکنیکلي خو د ګاونډي هېوادونو لکه نن چې کومه خبره د تورخم په باډر باندې وشوله چې په تذکره باندې خلک تجهیزات ورکړو د راتګ تقریبا د افغانستان مشکل د حل کولو طرف ته موږ دا وینو چې روان دي دې باډر کولوېدو سره به کم از کم 15% خلک به مطمئن شي چې زه به باډر راته لږ همدغه رنګې که افغانستان تاجکستان ازبکستان هم وکړل دغه ملګرتیا ورسره وکړله نو د دې به څومره مسلې حل شي څومره افغانستانیانو تا په نظر ګورې یو خبره خو تاسو ځان سره بله هم یاده ساتئ که نه چې د افغانستان تسلیمېدو فایده یوازې دنیا ته طالبانو ته نه ده طالبان چې کله تا تسلیم که تا نور هم هغه ذمهوار که په معاهده کې د ځان سره وتړل په اقوام متحده کې به ته د هغه نه سوال کولی شي چې دا پلانکې کار افغانستان کې وشو دا څنګه وشو په مختلفو فورمونو چې تا هغه کېنولو که نه اوس اگه ته ما جرګو کې کېنې که نه په جرګه کې ما نه تپوس کولی شي چې دا تاسو که راغلو دا چل څنګه شو نو بیا به ته ما نه جواب هم غواړې خو که یو ځای کې ته ما په UN کې ځان سره نه کېنې ته په OIC کې ځان سره نه کېنې ته ما سره د دې ګاونډي ملکونو په تنظیم کې ځان سره نه کېنې نو بیا خو ما نه ته تپوس هم نه شو لکه ته دا وایې چې ذمهواري ورکول دوی نور هم تړل دي نو زما په خیال باندې دا دی چې خلکو له افغانستان ته هم د دې ډېرې زیاته فایده وشي ګوره طالبان خو یو حقیقت خو دی که نه چې دا ټول کې پیل امریکې تسلیم کړی دی ټول کې پیل امریکې تسلیم کړی بیا اشرف غني صاحب ټول دنیا په مخ کې تقسیم ګوره بیا د اشرف غني صاحب د هغې حکومت تسلیم کړی دی چې ځي مونږ د نه لاړو راشي کېنې مطلب دا دی اوس خلک وایي چې مونږ یې نه منو که نه هغه ټایم خو تا په خپله راوستو کېدنلو که نه چې په خپله دې راوستو کېنولو اوس ورته اوس پرېږده چې د خلک پې مه خرابوه د دې لږ غوندې ښکاري داسې د دنیا کې یو خلک خبره کوي چې د طالبانو که د حکومت همدغه رنګې چلي او که د خلک ورپسې راپاسي او که د خپل خلک ورپسې راپاسي او دننه خانه جنګي جوړه شي نو د افغانستان د حالات خراب شي نو د هغې مقاصد به حل شي نو ته ماته دا ووایه چې ولې د دلته چې کوم ملکونه ناست دي او دا چې کوم خلک ناست دي دوی به د هر څه پرېږدي چې دا د همدغه رنګې وشي اول پاکستان نه پرېږدي بیا به چین نه پرېږدي بیا به روس نه پرېږدي بیا به تاجکستان ازبکستان او ایران نه پرېږدي ایران ته چې کوم افغانان تللی دي تر اوسه پورې د هغې د واپسۍ بندوبست نه جوړېږي پاکستان څخه چې کومې مسلې دي ولې دا ملکونه به دا وغواړي چې نور مهاجر دې راشي او د هغې د په خپل کورونو کې تنګ شي او دلته د ملکونو ته راشي او دلته د بیا یو بوجه نه هغې به هم دې هر څه له ګوري او دا لوبه یوازې یو فریق نه کوي لګیا دا ټول کوي لګیا دي خو زما په خپل خیال باندې دا دی که طالبان دې تسلیم کړي نو بیا تر ډېر په اسانه باندې هغه کېنولی شي چې نه اوس خو ته برابر شریک اوس راشه دې جواب راته راکړه لکه صفي صاحب محمد جان بابر صاحب خبره دا ده چې که یو لیونی هم دا خو یو طاقت دی یو وجود دی چې دنیا ومنلو امریکې ومنلو چې یو لیونی هم وي چې ته ورته لږ ذمهواري ورکړې څه نه څه هغه په طریقه باندې شي اوس که دې نه خلک یېرېږي چې
په افغانستان کې به طالبان څه کوي دا به څه زنه ورتوب کوي. ما خیال دی دا د محمد جان بابر صاحب چې کومه پوینټ دی چې ته لږ ذمهواري نور هم ورکړه، دی به نور هم ذمهوار شي او ته به سبا دی کېنولی هم شي، پوښتنې هم ترې کولی شي، دا به حق هم ته درغللو. نو اوس په تسلیمولو کې رکاوټونه څه دي ستا په نظر کې؟ ګوره رکاوټونه خو خالي یو طاقت دی که نه چې هغه نه ماني اور نه یې پرېږدي. که اقوام متحده وګورو نو د امریکې په غاښ کې دی، لکه یوکرین باندې خبره راغله، ما بابا یوکرین په ذکر په دا پرې کوو چې دا ډېر زیات یو بل سره تړلي دي چې ګڼه اقوام متحده ممبرشپ به یې راکړو دغه حد پرې دی هغه دی، حالانکه ویټو پاور دی که نه. نو تسلیمولو لکه محمود جان خبره وکړله، ګوره د انګریزي مقوله ده چې with power comes responsibility، چې ته که دی دو تسلیم کړي نو دغه مطلب دی تا طاقت ورکړلو، چې طاقت ته ورکړلو هغه طاقت مسره چې کومه ده ذمهداریان به په سیوا شي، هغه به جوابدeh بشي. اوس چې کومه ده که ته دی دو تسلیموي نه نو بیا خدای ته جوابدeh نه دی. که ته تپوس پې کوي چې زه مړه چې ته ما نه تسلیموي، یو ځل د زه تسلیم کړم زه د پکښې ګیر کړم، نه ټولو دا خو وروسته دغه خبر دي چې 15 ته دی دو څنګه راغلل، دا خو یو ټرانزیشنل پیریډ و چې د ټرانزیشن به کېږي او باقاعده به دی دو ته ورکوي غوي. اشرف غني تښتېدو سره دغه شی او ویکیوم یې پرېښو نو د طالبانو سره خو بل څه آپشن نه و. اګریمنټ خو دغه وکړه چې بھائی موږ به فیز وایز بزو، خو چې एकदम اشرف غني او یو خلا غاشو نو چا خو به خلا پر کوله کنه، نو چې هغه خلا پر کوونو د پاره چې بدامنی نه وشي، سیول او ایشوز نشي جوړې، خلکو ته پرابلمز نشي جوړ، طالبانو ټیک اوور وکړو نو اوس بیا چې کومه دغه معاهده پته چې کومه تا په خپل معاهده کړی نو هغه معاهده پته باندې د ته ذمہواریان ورکا تسلیم یې د تسلیماونو نه بغیر د چا سره د دغه مسلې حل نشته. خو هغه یې نه چې په طریقې باندې هغه د چودریانو په پنجاب کې دغه خبره کیږي چې سم مسله راشي نو خلک ډیماند کوي چې به دغه تانه تلار چې د موږ د غاده ډیماند ده، نو چودري ورته چې خاطیک شو یو لاس ډیماند زین نه لاړ شي بیا ورته راشي ورته چې یار ګوري لګونته گزاره وکي چې 2-3 تراشي کنه، نو خلک چې خاطیک شو اخر راضي هغه یو ډیماند په و معنی غای کی خلک هم خوشحال شي او نه دغه عالم خوشحال شي. خبره دا ده چې به ته اوري عین به د بزنس اکونومیک اکټیویټی نه بغیر د دنیا نه چلیږي. او ما لکه مثال درکړو چې افغانستان تاسو خطه ده چې دغه یو هب دی او په دغه کې لارې دي ټوله، نو هغه لارې د پاره به هم دغه د کوموجوي انډیا په کوم ځای کې ناسته ولې په افغانستان شي انویسټمنټس کول، سنټرل ایشیا ټارګټ کولو چې پاکستان په ټول لار نه ورته ملاویدل نو چابهار پورټ په ایران شي انویسټمنټ وکړو. اوس چاینا چې کومه د چابهار پورټ ایران سره اګریمنټ وکړو چې ګوادر او چابهار الګ دا یو بل ته مخامخ دي دا کنه کوي سره چې شو نو آی څه شي د پاره چې به کنه دا لکه محمود می اشاره درکړه چې به دغه یو زموږوي امریکا یو ځانته ټیکته هغه خپل غاده خو کدا هوادونه چې کوم گاونډیان دي دا غاون چې کوم هوادونه دي دم کا یو ځل فیصله وکړي چې نه انف از انف، نو بیام چې کومه دا ډېر شیونه په بدل شي، بارډر چې کولاو شي، افغانستان خلکو ته موومنت راشي برابر شي. مې مجان بالکل صحیح خبره وکړه چې اول نه خلک افغان واره به دغه وی چې ز امریکا ته زم ز یورپ ته زم ز فلاني ځای ته خو د دې لپاره په ټولو نه اټریکټیو ډیسټینیشن چې کومه دا پاکستان دی. پاکستان ولې دی؟ یو خو د ژبه مسله نشته، دویمه چې کومه دا د 20 لاک چې کوم رجسټرډ غنه یو ان باډیز خبره کوي د 20 لاک نه زیات د موجه پیغام چې کوم دا 36 لاک دي ان رجسټر خو هغه خلک د کوم وختونو نه دي د 13 کالو نه زیات چې کومه دا غدل تر 3 نسلونه راغلل، نو هغه ته چې کوم د پاکستان خپل کور ښکاری. درېمه چې کومه دا د دې دوه ته اکسیسیبل دا دی چې په جهاز نه بای روډ اکسیسیبিলিټی دا خو په اسانه باندې تلای راتلای شي غکېدای شي. اوس چې کومه دا کابل ته د بارډر ډیره مسله نه وي او اسانه وي نو دا په خاور نه چې تر روان شنو کابل ته لاړم ش سهار وختي ک لاړ شنو کابل ته خو مزیدار لاړم ش غاشه ورځم تیر واشپې چې کومه دا راوځه بیا واپس هم کې ټیک شو په دغه شانته الته د هغه طرف نو تسلیمونو نه بغیر د ایچا سره څه آپشن نشته. چاینا به یې غنغه کوي لګوي کا ډیر وی کا څومره وخت وي نو باقاعده به اعلان کوي. رشیا هم دغه څه کوي، امریکا چې کومه دا ظاهره د زور لګوي، خو خبره ده چې اخیری سي چې کومه اخلي نو دغه د چې دغه یو کال یو نیم شه نه
دا به بالکل به بدل شي دغه زه یو خرنه خبره کول غواړم په خپل کول غواړم په دې افغانستان کې یوازې د افغانستان مسله اوس نه ده د امن او امان کې د دنیا وګوري کنه نو په هغه کې افغانستان نه په معاهده کې یو شی غستې شوی د لیکل د طالبانو نه چې تاسو د ازمکه په دنیا کې د هیڅ خلاف نه استعماليږي بالکل هغه کې هر څوک شامل دي او د هغه یو څو ځلې دړکه هم طالبان ورکا چې ته زما پیسې ماته نه راکې نو زستا په معاهده باندې کوم زستا په معاهده باندې کوم چې تم نوخ کدا معاهده یو طرف نه ده معاهده د دیم پکې شریک دي کدا معاهده ماته شو او هغه شکم ختم شو چې د افغانستان زمکه په دنیا کې هیڅ چرته هم د چا خلاف نه استعماليږي او کم خلک چې دلته پراتی دا کنټرول کول هم د طالبانو ذمہواری ده نو طالبان به د دې ذمہواری نه موزي د هغه زور به هم بیا یوازې امریکای نه او د هغه مرګرو نه به اوزي او که هغه بیا اوزي نو زما په خیال امریکای ته په خپل هم مشکلات زیاتېږي د هغه مرګرو تم زیاتېږي د هغه مرګرو په دې خبره باندې پوي دي نو د دې لپاره زما په خیال باندې ک دنیا دا غواړي چې امن دی په دنیا کې په کار دا دی چې هغه د دې خبره ته هم خیال وساتي چې یوازې د افغانانو په دې کې فائدہ نه په دې کې د دنیا هم فائدہ ده هغه القاعده به چې کوم دلته پرتا و هغه چې کوم عربان بدلته پراتو هغه کوم خلک وو هغه افغانانو طالبانو افغان طالبانو د هغه په کنټرول کولو کې ډېر لوی ذمہواری په خپل سر باندې غسته ده ک هغه د ختمه کا او بیا د لوي چې زبسوس چې سکیږي اوس موږ ذمہوار دا لس کله چې کوم جنگ وشو اوس نو دا په دې خبره باندې وشو کنه بل کیسه خو نه پکې هم دا شل کله ته امریکا راغلی و دوی ځان پورې د عربان ساتلی امریکا راغلی دا به نه ساتي دوی جنگ وشو چاو غټلا چانو غټلا ما په خیال چان هر چاو بیلله هیڅ چانه دا غټلې او په ځای بیا د پاتې شو چې خپل امارت اسلامي افغانستان بیا راغل ورکی دا خبره ده چې کا د خلکو دا خبره په ځای په زړه پورې راوخسته چې او زه خپل خوره د بل چا خلاف استعمالولو ته نه ورکوم نو په ټوله دنیا کې دا د امن ګارانټي ورکوي او کنه دا د ټوله دنیا امن ګارانټي د خرید غنه د ډرګز ته لګو ګوره کنه او د طالبان اول چې کوم حکومت ونه زیرو ته په خپل یو ان ام غنه ریپورتس په ورکل کنه چې هغه ډرګ هغه چې کومه پروډکشن هغه زیرو ته راوستلو اوس بیا چې کومه د پروډکټ کنټرول باندې راغل کنه د ډرګ هم ډېر غټه ایشو ده دلته کدا محمود جان چې کومه خبره وکړه چې دا ځمېداري یې کوي یو ځل د معاهده ختم شو کنه نو دا بیا اوپن فور اول والا خبره بشي لکه ما ته اول خبره وکړه چې ته ما ته ځمېداري راکې ما تسلیمای نو بیا به ته ما نه تاسو کولای شي چې ته افغانستان تسلیموي نه ته دیغه ته هغه انډر یې راولې نه دا یی نه چې د تاسو پوزیشن اچ صفه درته وي چې به ته مس شي تاسو کې ته سوکي په کومه حیثیت د معنا تاسو کې معاهده مشته در سره معاهده خو تا کړی و ختم شو او ته نه منې خو ته ما ته زه خو ناسم زه خو ما خو سوالونه درته وکړم میناتونه مې درته وکړل پیسې مې درته وولې د تسلیمونو مې درته وولې د ایجوکیشن دغه ولا خبره مې تا وکړل تعلیم ولا خبره وکړل ګوره تعلیم نه خو طالبان انکاری نه دي کنه جنکو د تعلیم نه خو انکاری نه دي خالی موډ بدل کړی دی کنه چې یونیورسيټي ته بځي یا ورځ ځلکان دي یا ورځ خالی د کلچر هر یو ځای کلچر غاده ګوره نن په ډیولپډ کنټریز کا ته ګوره ته د جرمني لګون ته راوخله نن ته د جرمني د خلکو نه تاسو وکړه چې التا انډر ایج بچي چې کومه دا هغه د تیار کېدنو نه اوله ولا کور ته راځي څومره ډیولپډ نیشن په یورپ شته نو د کلچر هم چې کومه دا ظاهره د هر یو علاقې یا دغه چې کومه دا ریلیجن کلچر دغه میټر کوي نو که طالبان د تعلیم نه انکاری وای نو بیا خو خبره وا چې د جنکو تعلیم نه موږ انکاری خو مانی او چې کومه مسله دا هغه چغه وایي چې به فاینانشل موږ ته ایشوز دي زت کا دا نو سکولونو او دغه تنخواګانې دي دا ډېر ایشوز دي تاسو ما دا مسله حل کړئ نو بیا به ورې سټپ وایز به ورزو زه ول استاد اخرنه خبره د لغه شروع کې مې د لکړې و چې په کم ځای زه خوګیږم ته په ماغه ځای وخی زه په پیسو خوګیږم زما خلکو له وسیلې په کار دي اټول تا ګیر کړی دي پس چې ته خوګیږي زما په اغه ځای وام بس دا ټول خبره ده په خیال په دی کې صفی الله ګل صاحب او محمود جان بابر تاسو هم دواړه ډیر مننه ډیر شکریہ چې موږ ته ټیم راکړو ګرانو کتونکو لکه څنګه چې محمود جان بابر او صفی الله ګل صاحب خبرې وکړلې چې یو خو طالب اوس هغه پاتې شوی نه دی اوس هغه کې ډیر بدلون راغلی دی په یو
انډرستانډینګ سره راغلي دي د ملک ته دلته کې وقفن شوی دي د دلته په د دوحه امن معاهده چې کله کېدله تقریبا 2.5 سال صرف په خبرو باندې په ډرافټینګ باندې تیر شول نو دا یو خط ټیک ټاک وجود لري نو اوس کا دوی تسلیم شي نه صرف د افغانستان د خلکو د اقتصاد د دې ژوند مسله د آبا حل شي بلکې چې په دنیا کې هم د امن ضمانت ورکوي په افغانستان کې کچیرته د افغانستان خلک ذمہوار شول نور هم ذمہواری د دې په وګو باندې واچوي نو د امن او امان مسلې به هم حل شي د افغانستان کې د ایجوکیشن حواله سره یا د اقتصاد حواله سره چې څومره مسلې راځي څومره کیسې راځي موږ باید تاسو سره وختن فاکتن شیر کوو تر یو بل پروګرام پورې ما ته راکې اجازه تر هغه په لاس پالم الله پامان لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر